Unit number 5 اوس پنځم نمبر یونټ شروع شو. اچیف د اچیف مطلب دی لاس ته راوړل، ترلاسه کول یا حاصلول. For example, you can achieve your goals with hard work. You can achieve ته حاصلولی شي، ته ترلاسه کولی شي. د اچیف مطلب دی حاصلول، لاس ته راوړل یا ترلاسه کول. your خپل goals مقصد with hard work د مهنت سره، یعنی ته خپل ګول د مهنت په ذریعه د مهنت سره حاصلولی شي. benefit د benefit مطلب دی ګټه، فایده. For example, exercise has many benefit. د exercise ډېرې فایدې دي. exercise ورزش has لري many ډېر benefit فایدې. exercise ډېرې فایدې لري. describe بیانول، تشریح کول یا وضاحت کول. For example, can you describe what happened? Can you describe آیا ته بیانولی شي، ته تشریح کولی شي یا ته وضاحت کولی شي. what happened چې څه وشو. what څه happened وشو یا آیا ته بیانولی شي، ته ویلی شي چې څه وشو. essential اهم، ضروري، لازمي. For example, water is essential for life. water is essential for life. اوبه دا د ژوند د تیرولو لپاره ډېرې لازمي دي، ډېرې اهمې دي، ډېرې ضروري دي. water is essential for life. frequent زیاتره، وار فوار. For example, he is a frequent visitor to this library. He is a frequent visitor to this library. هغه دې لایبرري ته ډېر زیات راځي. He is هغه a frequent زیاتره visitor راځي to this library دې لایبرري ته. لایبرري هغه ځای ته ویلی شي په کوم ځای کې چې کتابونه پراته وي او خلک پکې سټډي کوي. improve د improve مطلب دی بهتر کول، اصلاح کول یا ښه کول. For example, I want to improve my English. I want to improve my English یعنی زه خپل انګلیش بهتر کول غواړم. زه want غواړم to improve چې بهتر کړم my زما English improve کې چې دا په اخره کې وی ای راغلی دی دا improve مه ووایئ، دا improve داسې د فی په شان اواز پروناونس کوئ. improve یعنی کله چې د یو ټکي په اخره کې وی ای راشي نو دا د فی اواز ورکوي. لکه دلته چې راغلی improve دغه شانتې بل لفظ دی save SAVE دا سیو نه دی، زیاتره خلک دا سیو وایي، دا دی save 5 FIVE 5 دا زیاتره کسان، زیاتره ملګري، زیاتره سټوډنټ داسې وي کوم چې دا 5 وایي، خو دا 5 نه دی، دا دی 5. نو په یاد ساتئ چې کله د یو ټکي په اخره کې وی ای راشي نو هغه به فی پروناونس کیږي. opportunity د opportunity مطلب دی موقع، چانس. For example, don't miss this great opportunity. Don't miss this great opportunity یعنی دا ښه موقع، دا ښه چانس د لاسه مه ورکوه. Don't miss مه miss کوه، مه ورکوه د لاسه. this دا great ښه opportunity موقع، چانس یعنی دا موقع د لاسه مه ورکوه، یعنې بیا به ارمان کې. accurate د accurate مطلب دی صحیح، سم. For example, is this information accurate? Is this information accurate? آیا دا information دا معلومات صحیح دي؟ is آیا this دا information معلومات accurate صحیح دي؟ یعنی تا ته چې ما کوم انفارمیشن درکړه آیا دا صحیح دي؟
is this information accurate? Brave, brave. The brave मतलब दे मुख्तसर या लंट. For example, give me a brave explanation. Give me a brave explanation. يعني ما ترى یو مختصر شانتي explanation راکلا یو لنډ شانتي explanation. Give me ما تراکا a brave یو short مختصر لنډ explanation تشریح وضاحت. Conflict, conflict. د conflict مطلب دی جنگ لانجه یا تضاد. For example, they are trying to resolve the conflict. They are trying to resolve the conflict. یعنی هغوی کوشش کوي چې دا کم لانجه کم جنگ کم تضاد جوړ شوی دی چې دا ختم کی. They are هغوی trying کوشش کوي to resolve چې ختم کی حل کی the conflict دا لانجه دا جنگ دا جګړه دا لړۍ دا تضاد. Emphasize, emphasize. د emphasize مطلب دی زور ورکول په یو خبره په یو چیز باندې زور ورکول لپاره emphasize استعمالیږي. For example, the teacher emphasized the importance of English. The teacher emphasized the importance of English. یعنی دغه ټیچر دغه استاد د انګلیش په امپورټنس په اهمیت باندې ډیر زور ورکړو موږ ته. The teacher دغه استاد emphasized زور ورکو the importance په اهمیت of English د انګلیش. یا for example, the teacher emphasized the importance of grammar. Teacher د grammar په اهمیت باندې ډیر زور ورکړو. Function, د function مطلب دی کول یا کار کول. For example, what is the function of this button? What is the function of this button? یعنی د دې بټن څه کار دی. What is څه دی the function کار of this button د دې بټنې. یعنی کله چې یو کس وایي یا یو کس ته وي چې د دې بټنې څه کار دی نو بیا به داسې وي What is the function of this button? What is the function of this mouse? د دې mouse څه کار دی د دې mouse څه function دی. What is څه دی the function کار of this mouse د دې mouse. Evidence, د evidence مطلب دی ګواه ثبوت یا شواهد. For example, is there any evidence for his claim? Is there any evidence for his claim? آیا دغه د claim د دعوی څه ثبوت څه ګواه شته. Is آیا there any evidence آیا څه evidence څه ثبوت شته for his claim دغه د دعوی. Claim د CLAIM claim د claim مطلب دی دعوه.